نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. فإذن الله سبحانه وتعالى مشتاسي سورة ياسين مشتاسي تر اتلسم آیات پورې ویلي و. الحمدلله الله سبحانه وتعالی چې اخوندو چې په یاد کړی دی، الله سبحانه وتعالی چې د دې په زړه کې ور وساتي. اخوندو چې تجوید یې زده کړی دی، الله سبحانه وتعالی چې د دې ژبې په روان کې الله سبحانه وتعالی چې په سي ډول ورزده کړي. نو ان شاء الله تعالی مشتاسي د 19 آیات، 20 آیات او 21 آیات نن وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا قاف باندې زبر دی، الف مده دی، دوه حرکت یې کشي وو. قاف د درنو تورو څخه دی، الف مده هم دروند ورسره ویل کیږي. قالو لام به نه درنو، لو لام باندې پیش دی، واو مده دی، نو دلته لام دوه حرکت را کشي وو، مد اصلي د واو جوړو. قالو طا د درنو تورو څخه ده. کله چې موږ تاسو طا درنه وایو، نو دغه الف مده هم دروند ورسره ویل کیږي. الف مده وروسته په یوه توري کې همزه راغلی دی، دلته مد متصل واجب جوړیږي. دغه ټوله مد موږ تاسو باید دروند کش کړو. طائرکم معکم، طا باندې زوار دی، الف مده دی، لکه ما چې وویله په یوه توري کې دلته موږ تاسو ته همزه الف مده او همزه دواړه په یوه توري کې دي، په یوه کلمه کې دي. نو دلته مد متصل واجب جوړ دی. دغه مد به واجبا موږ تاسو 5 حرکته، 4 حرکت 5 حرکت کشي وو. کوشش وکړئ چې 5 حرکت یې کش کړئ. څنګه وایي؟ طو ای رو رو را درنه ده، پیش باندې وایي، کشوي نه رو. کوم کا باندې پیش دی، او دلته دغه میم چې ساکن دی، دا په دغه بل میم کې مدغم دی. دلته ادغام د میم ساکن دی یا ادغام مثلین دی. نو دلته دغه کاف په پیش موږ تاسو د میم مشدد سره یو ځای کوو او مکمله غونه کوو. بیا وروسته چې میم په زور وایو، بیا غونه نسته پکښې کې. څنګه وایو؟ کوم کوم ستاسو ورته پامي اکثره خوندي ډېر کوشش کوي چې 3 میمه ادا کړي. 3 میمه نه ادا کېږي، دغه میم نه ویل کېږي، دا میم نه ویل کېږي. کاف به راسن د میم مشدد سره یو ځای کړي. بیا یې وایو طائرکم معکم، میم بیرته په زور ادا کوي، عین په زور ادا کوو، کاف باندې پیش دی، او دلته میم باندې موږ تاسې درېږو. نو دلته موږ تاسې سا بندوو، په بله سا باندې دا بل حصه د آیات شروع کوو. څنګه وایو؟ معکم، کوم د میم مخرج به ټینګ کړئ او غونې ته بیا نه بیایاست. ان ذکرتم، ان ذکرتم، کوشش کوو چې دغه را درنه راڅخه ادا نه سي. موږ تاسې عادت دی، مګر دغه را دغه زیر ورسره یې ځای کوو، دا باید باریک ادا سي. بیا د دغه ځای څخه وایي حمزه په زور وایي، دغه حمزه په زیر د نون سره یو ځای کوو. نون وروسته ذال راغلی دی، ذال د اخفا د تورو څخه دی، نو دغه نون اخفا کیږي. څنګه وایي؟ ان اوس نو ذال د ژبې پر سر ادا کړي، د کاف سره یو ځای کړي، کاف په زیر د را سره یو ځای کوو، تا په پیش د میم سره یو ځای کوو، دلته درېږو. ان ذکرتم، ان ذکر، یواره ذک وایو، بیا کر وایو. نو دلته دغه کاف باید 2 واره ادا کړو. تم، ان ذکرتم، با په زور د لام سره یو ځای کوي، بل
لام اظهار کی بل. همزه په زور د نون سره یو ځای کوي، نون پسې تا راغلی ده، دغه نون بیا اخفا کیږي. څنګه وایي؟ انتم، تا په پیش د میم سره یو ځای کوي، پر میم باندې اظهار وکړي. بل انتم، قاف باندې پیش دی، واو لین دی، دلته مدې لین جوړوو، په نرمي سره په تیزی سره ویل کیږي. قو، میم باندې دوه پیشه دي، دغه په پیشو کې چې یو پیش دی، یو نون د تنوین دی، نون د تنوین په دغه میم کې مدغم سوی دی، دلته د میم په اواز وایو. نو کله چې میم په دغه یوه پیش موږ تاسې د بل میم سره یو ځای کوو، مکمله غونه باید وکړو. څنګه وایي؟ قوم، پر شندانو باندې وایو، میم دی او غونه کوو. قوم، من نه وایو، نون یې نه ویل کېږي. قوم مس، میم په پیش د سین سره یو ځای کوي، پر سین باندې همس وکړي. قوم مس، را په زیر وایو، ری باریکه ده. فا باندې پیش دی، واو مده دی، او دلته چې پر نون باندې موږ تاسې دریږو، نون ساکن کوو، یعنی نون ته عرضي ورغندی ورکوو، مد عریق لسکون جوړوو، دغه فا راکشوو، 4 حرکت. قوم مسرفون، قوم مسرفون، د نون مخرج به ټینګ کړي. واو په زور وایو، و جیم باندې زور دی، الف مده دی، بیا په یوه توري کې، په یوه لغات کې، په یوه کلمه کې، په هر شکم چې تاسو پوهیږئ الف مده او همزه یو ځای راغلي دي. نو دلته بیا مد متصل واجب جوړیږي، واجبان بیا موږ تاسې 4-5 حرکت کشو. وجاء، جاء، وجاء، میم په زیر د نون سره یو ځای کې، نون اظهار کې، په دې خاطر باندې چې حمزه په پسې دی، حمزه چې په پسې وي نون اظهار کېږي. که ستاسې په یادېږي د ستوني توري، که د نون ساکن او د تنوین وروسته راسي، نون مکمل ویل کېږي، غونې ته نه ځي او اخفا کېږي نه. وجاء من، میم نون زیر من، من د نون مخرج ټینګ کوي. اقصل مدینه، همزه په زور د قاف سره یو ځای کې، قاف باندې قلقله وکړي. صاد د درنو تورو څخه دی، دلته بیا موږ تاسې څو شان نه وایو، دغه د صاد وروسته چې الف مده راغلی دا نه وایو، همزه الوصل نه وایو، صاد را سم د لام قمري سره یو ځای کوو. څنګه وایو؟ اق، دا قلقله کوچنۍ قلقله ده، ستاسې ورته فهمي د توري په منځ کې چې راسي هغه کوچنۍ قلقله ده، بیخي ډېر اواز به نه په جوړوي. اقصل مدینتي، اقصل مدینتي، میم په زور وایو، دال باندې زیر دی او یا دلته مده ده، دال 2 حرکته راکشو، نون په زور وایو، تا په یوه زیر وایو. اقصل مدینتي، را په زور وایو، را درنه ده، را، جیم په پیش وایو، جو، رجو، رجو، جیم ته موږ تاسې شونډان ګول کوو، کوشش وکړئ چې رجو ونه وایاست، کش یې نه کړئ. رجو. اوس نو لام باندې بیا 2 پیشه دي، دلته یو پیش دی، یو نون د تنوین دی، د تنوین نون په یا کې مدغم سوی دی، نو دلته ادغام د غونې سره کېږي. ادغام وایي د 2 تورو یو ځای کولو ته. مثال اوس زه درته رجل جلا توری دی، او یسعا بیا له شاده څخه جلا توری دی. دلته دغه د تنوین نون چې په دا یا کې ګټ سوی دی یا مدغم سوی دی، دا دواړه توري موږ تاسې یو ځای سره وایو. څنګه وایي؟ رجل، وبخښئ، رجل یسعا، رجل، لام په یوه پیش د یا سره یو ځای کوي، یا په غرنه کې راولي. رجل، یا په زور د سین سره یا باندې شدي نه، دلته مو ادغام وکړئ د غونې سره، په پیش مو لام د یا سره یو ځای کوي. اوس نو یا بیرته په زور د سین سره یو ځای کوو، پر سین باندې همس کوو، عین باندې تیره زور دی، دغه یا نه ده، د الف مقصوره دی، دا عین کشوي 2 حرکت.
رجل يسعى رجل يسعى دو حرکته کشو. قال قاف باندې زوار دي، الف مده دي، دواړه درانه کشو. قا دو حرکته. ل قال یا باندې تیره زور دی. دا تیره زور دا معنا لري چې دلته مد اصلي د الف دی. یا دوه حرکته کشو. یا قاف باندې پیش دی، واو لین دی. یا قو یا قو دا مد لین په تیزی ول کېږي او په نرمي سره ادا کېږي، کشیږي نه. یا قو میم په زیر د تا سره یو ځای کې دغه همزه الوصل نه ول کېږي. یا قوم یا قوم مت یور به مت وایست، بیا به ته وایست. کله چې موږ تا په یوه حرکت وایو هم سپر کېږي، وبخښئ په ورغندي وایي چې تا موږ په ورغندي وایو نو بیا همس پر کېږي. مګر دلته د شرط پر توري باندې همس نه کوو، د حرکت پر توري باندې چې تا حرکت ولري همس نه پر کېږي. څنګه یا قوم مت دا تا به یور به مت وایست، بیا به ته وایست. مت با په زیر وایو بي عین باندې پیش دی، د لام قمري سره یو ځای کوو. دلته بیا څو توري نه ویل کېږي، دغه واو نه ویل کېږي، دغه الف نه ویل کېږي، دغه همزه الوصل نه ویل کېږي، دا درې سره توري نه ویل کېږي. عین به راسن راولي، د لام قمري سره به یو ځای کوي. څنګه وایي یا قوم اتبعوا یا قوم اتبعوا. اوس به میم په پیش د را سره یو ځای کوي، را به درنه ادا کوي. مر سین په زور وایي سه، لام باندې زیر دی، یا دلته مده ده او دلته نون، دغه نون دی، دغه د نون خانه ده، دغه ټکی دی، دا زور دی. نو دلته چې موږ تاسې دریږو آیاتي مد عارض سکون جوړوو، لام راکشوو، پنځه حرکته. څنګه وایو یا قوم اتبعوا المرسلین، د نون مخرج به ورسره ټینګ کړي. یا قوم اتبعوا المرسلین، دلته مو مد عارض سکون جوړ کړي. دلته پر د آیات ودرېدو، پر هر آیات باندې درېدل سنت دي، کوشش وکړئ چې ودرېږي. اوس که دلته موږ تاسې ودرېږو، تاسې که دلته وګورئ پر تا باندې شد دی او دلته همزه الوصل دی، هیڅ شی نه لري، نو دلته به همزه الوصل ته زیر ورکړي، زیر به ورکړي. او که نه درېږي، دلته پر آیات نه درېږي، بیا بیا څنګه وایست یا قوم اتبعوا المرسلین نتبعوا مرسلی، لام به دوه حرکت راکش کی، نون به په زور د تا سره یو ځای کوي. نتبعوا په حرکم چې تاسو ته اسانه دي هغسې وایست. ما ته خپله داسې اسانه دي چې زه دلته ودرېږم، دغه همزه الوصل ته زیر ورکړم، د تا شد په خلاص کړم. په تا کې اوله تا ورغندی لري، دا خو څو واره ما تاسو ته تشریح کړي دي، انشاءالله ستاسې زده دي. اوله تا ورغندی لري، اوله تا ورغندی لري او دوهمه تا زور لري. اوس نو دلته به تاسې ودرېږئ، وبخښئ، دلته چې همزه الوصل تاسې د تا سره یې ځای کوئ، بله تا به په زور ورسره ووایست. بیا یې وایي اتبعوا، زه دلته ودرېدم. اوس دلته همزه الوصل استعمالوم، زیر مې ورکړئ، همزه الوصل د تا سره یې ځای کوم، تا بیرته په زور وایم. با په زیر وایو، بي عین باندې پیش دی، واو مده دی، دا دوه حرکته راکشوو. اتبعوا اتبعوا، میم په زور د لام سره یو ځای کوو. بیا دلته ادغام مطلق یا ادغام تام دی، پوره ادغام دی. دلته موږ تاسې دغه نون په دغه لام کې ګډ شوی دی، دغه نون دلته موږ تاسې نه ادا کوو، دغه نون نه ادا کوو. دغه میم به راستن تاسې د لام سره یو ځای کوئ. څنګه به وایست مله، نون یې نه وایو، مله. ولې نون نه وایو؟ نون په لام کې ګډ شوی دی، دلته یې د لام په اواز موږ وایو. اصلي دا جلا جلا توري دي، یو من دی یو لا دی.
نو دلته چې موږ تاسې سره ګډوو ادغام پر کوو ادغام ستاسې په یاد چې موږ د دوو تورو یو ځای کولو ته وایي څنګه وایي ملا ملا نون یې قطعا نه ویل کېږي دغه نون نه ویل کېږي میم په زور د لام سره یو ځای کې لام باندې زور دی الف مده دی دوه حرکات به کش کی ملا یا په زور د سین سره یو ځای کې پر سین باندې همس وکړي یس همزه په زور وایو یس لو کوم یس لو کوم لو شندان ورته ګرځي کوي که شوې سمه لو کوم کا په پیش د میم سره یو ځای کې میم اظهار کې اورنه ته مبيست ملا یس لو کوم لن پر وګرځي لو کوم همزه په زور د جیم سره یو ځای کوو پر جیم باندې قلقله کوو دلته کوچنی قلقله ده ډېر غټ اواز مور جوړوي را باندې دوه زور دي او دلته را درنه ادا کیږي دلته پر یو زور دی یو نون د تنوین دی نون د تنوین په واو کې مدغم سوی دی دلته د واو په اواز وایو نو ادغام د غنې سره دی څنګه وایو اج راو وهم واو په زور وایو ها په پیش د میم سره یو ځای کوو ستاسې جوړته پامې دلته بیا ادغام د میم ساکن دی یا ادغام مثلین دی په هر نامه چې تاسې پیژنئ دواړه صحیح دي اوس نو دغه میم دلته نه وایو ها په پیش راسن د مشدد میم سره یو ځای کوي وهم مه ها د همسه تورو څخه ده نه وهم مه اواز د سینې څخه راوباسئ دغه اواز باید موږ واورو د اواز سره سا جاری ده وهم مه ته په زور وایي ته دال باندې پیش دی او واو مده دی دلته دریږو نون ساکن کوو نون ته ورغندی ورکوو چې دلته ودرېږو دلته مد عریض سکون جوړوو یو وارې درته وایم چې څلور حرکته د کش کې دال را کش کې یو وارې درته وایم پر مد عریض سکون باندې چې پنځه هغه ستاسې خوښه ده چې څونه تاسې کشوئ دواړه جایز دي څنګه وایو اج رم وهم مهتدون اجرا دلته مو یو ادغام د غونې سره وکړي رم وهم دلته ادغام د نون ساکن دی دلته ادغام د میم ساکن دی نون ساکن پر شندان ویل کېږي مګر دلته نون په غونه کې نه راځي دلته دغه واو په غونه کې راولو اجرا اوس نو واپس ور وایو ها په پیش د میم مشدد سره یو ځای کوو ادغام کوو هم اوس میم په پیش د ها سره یو ځای کوو پر ها همس کوو محتدون الحمدلله زموږ تاسې سبق نن دغونه و دلته زموږ تاسې د سوره یاسین موږ تاسې یویشتم آیات ته راغلو او پنځلسمه سپاره دلته ختمه شوه انشاءالله تعالی بله ورځ به موږ تاسې که د الله سبحانه وتعالی اراده سوې وه شپاړسمه سپاره شروع کوو سوره یاسین ته به ادامه پسې ورکوو په اذن د الله سبحانه وتعالی اوس یو وارې زه درته وایم تاسې ډېر کوشش پر وکړئ بسم الله الرحمن الرحيم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم کوشش وکړئ چې دغه درنه ادا نه کوي أئن ذکرتم بل أنتم قوم مسرفون را باریکه دلته ادا کیږي قاف دروند ادا کیږي را باریکه ادا کیږي بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى صوت دروندي اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين دلته همزه زیر ورکی زه دلته ودرېدم همزه زیر کوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
بسم الله الرحمن الرحيم قالوا طائركم إيرو إيرو قالوا طائركم كوشش كي ترادر سكاشنسي قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الحمد لله الله سبحانه وتعالى قدرت أسامك. السلام عليكم ورحمة الله.